د هیواد د لوړو زده کړو وزارت وزیر شیخ ندا محمد ندیم نن زابل ولایت ته سفر وکړ او دلته د یوې غونډې په ترڅ کې د زابل میرویس خان نیکه لوړو زده کړو مؤسسې د استادانو او محصلینو سره وکتل. د لوړو زده کړو وزیر د دې لیدنې پر مهال د خپل سفر موخه په دې ولایت کې د استادانو او محصلینو د ستونزو اورېدل او هغوی ته رسیدنه بللې. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال محصلینو ته په سپارښتنو کې وویل چې په خپلو مربوطه رشتو کې کوشش وکړئ ځکه پر تاسو د دولت او بیت المال سرمایه مصرفیږي او د هیواد د راتلونکي او نوي نسل هیلې تاسو ته دي. ښاغلي ندیم زیاته کړه چې د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې معیاري کتابتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي ترڅو محصلین لا هم په ښه ډول سره زده کړې وکړي. نن که ته ماشوم یې، نن که ځوان یې، سبا به د جامعې سردار یې. سبا امید دا دی چې الله پاک جل جلاله به د مسلمانانو خادم سازه جوړوي. ته به دلته وزیر یې، ته به دلته والي یې، ته به دلته رئیس یې، ته به دلته امیر یې، ته به دلته ډاکټر یې، ته به دلته مفتي یې، ته به دلته قاضي یې، ته به دلته د مسلمانانو امام یې، ته به د مسلمانانو خطیب یې. دا ټولې چارې سبا ستا د غاړې دي. نن که دا خلک دلته دا علما دي، دا مشران دي، دا استادان دي، سبا د دې استادانو زموږ ځایناستې به تاسې یاست. بلخوا د همدې غونډې پر مهال د زابل مرستیال ولی مولوي محب الله حماس د لوړو زده کړو د مشرتابه څخه مننه وکړه چې زابل ولایت ته سفر کړی او نوموړي د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې دوی او ټوله ولایتي اداره به پوره هڅه کوي چې د زابل میرویس خان نیکه د لوړو زده کړو د مؤسسې سره همکاره پاتې سي. نن چې دا پوهنتونونه عمارت ایجاد کړی دي، الحمدلله په ټول د پوهنتونونو په ټول رأس کې علماء کرام دي. هغه بعد هغه لرېوالی چې د پوهنتونونو او د مدارسو په مابین کې هغه الحمدلله د عمارت په راتګ سره ختم شو. ټولو ته معلومات کېږي چې مثال د پوهنتون تعلیم هغه هم تعلیم ده او د مدرسې تعلیم چې هغه هم تعلیم ده. په مدرسه کې کوم زده کړې کېږي هلته موږ او تاسې باندې لمونځ فرض ده، په لمانځه باندې علم فرض ده. نو په مدارسو کې خو دا شیان زده کېږي. په پوهنتونونو کې بیا د نظام زده کړه، د نظام د ساتلو زده کړه دا راباندې مثال راباندې فرض شوه. نظام څنګه زده کړو؟ هغه بیا په پوهنتونونو کې په لیسو کې په دغو شیانو کې مثال بیا زده کړل کېږي. د یادونې وړ ده چې د لوړو زده کړو وزارت وزیر تر دې وړاندې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته یې د بېلابېلو پروژو پرانیسته هم کړې وه.